دوستانو نن تاسو سره زه یو غزل شریکوم او زه نن یو پارک ته راغلی یم. د دغې وجې نه چې ما ډېر پروګرامونه په دغه کې وکړل، مشاعرو کې دننه اکثر سوري وي، خو دلته چې راغلو هلته کې هغه مسله ده. به هر حال راغلي نو خامخا دغه به غزل به سره شریکوم. خو د هغې نه وړاندې یو درخواست دی چې تاسو زما دا چینل چې کوم دی سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر یې کړئ او دا چې کوم د ګنټي چې کوم هغه نښه ده په هغې باندې ګوته هم کېږدئ. مننه. غزل دی چې ما لیوني ته د شدت اندازه نه لګېده، ما لیوني ته د شدت اندازه نه لګېده، ما ته زما د محبت اندازه نه لګېده. او تا به زما د رقیبانو نه تپوس کړی وې، تا به زما د رقیبانو نه تپوس کړی وې، تا ته زما د شرافت اندازه نه لګېده. او ما چې تر څو پورې دا ستا سترګې لیدلې نه وي، ما چې تر څو پورې دا ستا سترګې لیدلې نه وي، قسم دی ما ته د قیامت اندازه نه لګېده. او خلکو عکسونه جوړول راتله او تله برانه، خلکو عکسونه جوړول راتله او تله برانه، چاته زمونږ د غربت اندازه نه لګېده. دلته خبرې هم اکثر د سرو او سپینو کېدې، دلته خبرې هم اکثر د سرو او سپینو کېدې، دلته د چا د انسانیت اندازه نه لګېده. او مقصد چې ګله په قبر را خوره شوه ویل یې اوس پوهه شوم، ګله په قبر را خوره شوه ویل یې اوس پوهه شوم، په ژوند خو ستا د کرامت اندازه نه لګېده، په ژوند خو ستا د کرامت اندازه نه لګېده. او ما لیوني ته د شدت اندازه نه لګېده، ما ته زما د محبت اندازه نه لګېده. مننه.